د ښځو د دیني علم نه محروم د چا کړی دی؟ د دین په نر او ښځه باندې مساوي فرض دی که نه دی؟ په ټولو احکامو چې نر مکلف دی ښځه هم مکلفه ده که نه ده مکلفه؟ څنګه تکلیف اسلام پرې تکلیف کړی دی او تعلیم یې نه دی ورته اجازه ورکړې؟ دا ممکنه ده چې تکلیف مساوي وي او نر ته یې د زده کولو لاره خلاصې وي ښځې ته نه وي. اول ظلم چې په دې ښځه شوی دی دغه ظلم دی چې نن ملان ټول د نارینهو نه دي او په ښځو کې ملان او علما نشته. زنانه استادانې وي، زنانه شاګردان وي، زنانه سټاف مکمل باید مکمل وي. دغه شیان ټول داسې یو نظر و دا چې ښځې تعلیم یو دلیل هم نشته په شریعت کې چې په هغې کې دا راغلي چې د ښځو تعلیم ناجایز دی. بلکل دا دلیل نشته دی. اکثرو کتابو بلکې ټولو د کتابو دا لیکلي دي چې د ښځو تعلیم جایز دی. د ښځو د تعلیم موضوع د دې لپاره یو اختصاصي غونډه د غونډې په منځ کې بله غونډه وشوه چې هغه کې 28 کسان د نجونو د تعلیم په اړه د هند ستر مفتي مولانا محمد کفایت الله رحمه الله فتوا یادونه. له نن تقریبا 100 کاله پخوا د افغانستان د هغه مهال د معارف وزیر فیض محمد خان د هند له ستر مفتي مولانا محمد کفایت الله رحمه الله څخه د نجونو د تعلیم او د ښوونځیو په اړه د استفتاء غوښتنه کړې وه. دا چې د دې مسلې په اړه مفتي کفایت الله رحمه الله صریحه فتوا ورکړې او واضح شرعي دلایل ذکر کړي دي او ټول اړخونه یې په تفصیل سره څېړلي چې د روانو حالاتو لپاره ښه لارښود کیدای شي. په همدې موخه مو دا فتوا کټ مټ پښتو ژبې ته ژباړلې ده. او ستاسو د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. پسرلي یا حمل ته یوازې 40 ورځې پاتې دي. حمل هغه نیټه ده چې د نجونو د پوهنتونونو ښوونځیو د خلاصېدو نیټه ټاکل شوې وه. په دې اړه د افغانستان د کانونو پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور له هغه وروسته چې د نجونو پوهنتونونه بند شول ویلي وو چې تر حمله پورې به انشاءالله دې ته یوه لاره پیدا شي. خو که په حمل کې هم د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي خلاص نه شي د اسلامي امارت پر وړاندې به لا ډېر مشکلات ایجاد شي. په دې ویډیو کې مو درته د نجونو د تعلیم په اړه د استاد یاسر شیخ رحیم الله او همدارنګه د هند ستر عالم مفتی کفایت الله دهلوي اوږده او مفصله فتوا درته راوړې ده. هیله ده د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. د ښځو د دیني علم نه محروم د چا کړی دی؟ د دین په نر او ښځه باندې مساوي فرض دی که نه دی؟ په ټولو احکامو چې نر مکلف دی ښځه هم مکلفه ده که نه ده مکلفه؟ څنګه تکلیف اسلام پرې تکلیف کړی دی او تعلیم یې نه دی ورته اجازه ورکړې؟ دا ممکنه ده چې تکلیف مساوي وي او نر ته یې د زده کولو لاره خلاصې وي ښځې ته نه وي. اول ظلم چې په دې ښځه شوی دی دغه ظلم دی چې نن ملان ټول د نارینهو نه دي او په ښځو کې ملان او علما نشته. داسې نه مخکې موږ په ښځو کې چې هغه شیخ الحدیث شیخ القرآن وي مفتیان وي او فتوا ورکړه دا ښځې نه وي. حضرت عمر رضی الله عنه په جومات کې ودرېده ورته یې چې خلکو مهر او وخت هم د مشکل و مهرونه زیات شول مهرونه ډېر مه اخلئ. اعلان یې وکړ چې دومره مهر وکړئ نه به څوک مهر زیات نه اخلي. یوه ښځه په جومات کې ورته پورته شوه ورته ویې ای امیر المؤمنین آیا تا دا آیت نه دی لوستی چې من اتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منهن شیئا؟ آیا ته نه پوهېږې چې قنطار په لغت عربي کې ډېر مال ته وایي چې چېرته ډېر مهر ورکول ښځې ته جایز نه وای نو الله ولې دلته لفظ قنطار استعمالوله؟ حضرت عمر وچ ودرېدله او په منبر یې اعلان وکړله چې اصابت امرأه وقت عمر. ښځې صحیح مسله وکړه عمر غلط شوی دی. بله خبرې بېرته وکړله او بیا یې افسوس وکړله چې سبحان الله ټول خلک فقها شول غیر د عمر نه ټولو خلکو علم زده کوي او عمر بې علمه پاتې شو. آیات راغلی دی په طلاق کې فلا تاخذوا منهن شیئا. یو قنطار مال هم ښځې ته ورکړی او بیا هم طلاق نه کړ نو هغه قنطار مال بېرته ماتې اخله. آیات راغلی دی په طلاق کې دا استدلال کوي په زیادت مهر کې دی نه د فقاهت ته وګوره چې دا دغه مرحلې د فقه توعیلو ته رسېدلي چې د طلاق د آیات نه په زیادت مهر کې استدلال کوي او حضرت عمر پټ کوي. ښځې د دې مقام نه مونږ را ایستلی دا د یو خیر او د رحمت دروازه ده چې په دې قوم کې خلاصه شوې ده. د افیونو د پوډرو د چرسو په وطن کې د ښځو دیني مدرسه دا نوی تحول او انقلاب دی. دغه مدرسې به انشاءالله د دې قوم ټول امراض ورکوي د قوم ټول عادات په علم سره د منځه درومي او چې علم نه وي په جهل باندې اسلامي نظام نه جوړېږي او نه په جهل باندې سړی الله راضي کولی شي. که په جهل باندې الله راضي کېدلی الله په دې خطو دپاره پیغمبران نه رالیږل چې د عبادت لاره زړه درکوم هرې غوښتنې ته ځواب درکوم د بشریت او ژوندانه ټوله حساب درکوم په تبلیغاتو دوکه نشي زما ګرانو لسا
حق د تعلیم او د قلم او د کتاب درکوم داسې یو دلیل هم نشته په شریعت کې چې په هغې کې دا راغلي چې د ښځو تعلیم ناجایز دی. بالکل دا دلیل نشته دی. اکثرو کتابو بلکې ټولو د کتابو دا لیکلي دي چې د ښځو تعلیم جایز دی او فرض کفایي دی، ځکه چې یو زنانه مریضه شي، خصوصا د افغانستان او د پاکستان او مسلمان ماحول کې الټراساونډ ته ضرورت وي، خصوصي امراضو علاج ته ضرورت وي، نو هغه علاج چې په زنانه ډاکټر باندې وشي خو ډېره ښه ده. تعلیم موضوع د ښځو د تعلیم موضوع د دې لپاره یو اختصاصي غونډه د غونډې په منځ کې بله غونډه وشوه چې هغه کې 28 کسان د کمیټو مشران، همدارنګه ورسره 28 نور شیوخ د هرې کمیټې څخه یو شیخ دا ورسره ملګري شوي وو. هغوی ته په اخره ورځ باندې دا موضوع سپارل شوې وه چې دوی د دې لپاره د حل لاره پیدا کړي. هغه زما په نظر تر ډېره پورې حل شوې ده. موضوع کې ډېر کم اختلافات وو، کېدای شي په 2% اختلاف پکې پاتې یو دغه اختلافات څنګه شو ستاسو په نظر؟ اختلاف دغه نه دی، د تعلیم په ضد باندې نه دی. اختلاف دا دی چې د ځینې علما داسې چې د دې لپاره دغه اوسنی نصاب کافي دی که یو څه تغییر په نصاب کې راشي. ځینې علما داسې وو چې هغه مطلق د دې طرفدار وو چې دا باید ترانسپورټ ولري، د ترانسپورټ د لارې ولاړ شي، حجاب پکې مراعات شي. ځینې استادان دا وو چې دا مطلق باید داسې ځایونه جوړ شي چې هلته زنانه استادان وي، زنانه شاګردان وي، زنانه سټاف مکمل باید مکمل وي. دغه شیان ټول داسې یو نظر و دا چې ښځې تعلیم په دې کې ډېر کم اختلاف شته، اما په تطبیق د دغه کې چې میکانیزم د ښځو د تعلیم لپاره جوړ شي هغه یو څه لږ شاید وخت واخلي، خو تر ډېره پورې چې زما کوم معلومات وو په 100 کې 90% لا تر 90 هم زیات د تایید مسله ده او هغه 100 کې 10 به پاتې هغه به لږ کار غواړي. نو دا موضوع یوازې تر امیرالمؤمنین پر معطل شوې ده، کېدای شي هغه زما امیدواري ده چې دا موضوع حل شي ژر. د نجونو د تعلیم په اړه د هند ستر مفتي مولانا محمد کفایت الله رحمه الله فتوا یادونه. له نن تقریبا 100 کاله پخوا د افغانستان د هغه مهال د معارف وزیر فیض محمد خان د هند ستر مفتي مولانا محمد کفایت الله رحمه الله څخه د نجونو د تعلیم او د ښوونځیو په اړه د استفتاء غوښتنه کړې وه. دا چې د دې مسلې په اړه مفتي کفایت الله رحمه الله صریحه فتوا ورکړې او واضح شرعي دلایل ذکر کړي دي او ټول اړخونه یې په تفصیل سره څېړلي چې د روانو حالاتو لپاره ښه لارښود کیدای شي. په همدې موخه مو دا فتوا کټ مټ پښتو ژبې ته ژباړلې ده او ستاسې مخې ته یې ږدو. لومړی راځو د استفتاء متن او وروسته یې د فتوا متن درته لولو. د هند له جمعیت علما څخه د افغانستان د پوهنې جلیلیه وزارت د استفتاء غوښتنه د استفتاء نمبر 1054 د وږي 14. حقیقي علماو ته دا خبره څرګنده ده چې په دې عصر کې د یو اسلامي او شرعي مرکز د نشتون له امله د هر هیواد د مسلمانانو دیني او دنیوي مصالح، اړتیاوې او احکام مختلفې ګرځېدلي دي او په فروعي مسایلو کې د متقدمینو او متأخرینو د نظر د اختلاف له امله قطعي فیصلې ته سمدلاسه رسېدل ستونزمن شوي دي. په ځانګړه توګه هغه فقهي او عقلي مسایل چې په دې عصر کې په ټولیزه بڼه په محمدي امت ورسره مخامخ دی، تر دې چې په دې هکله موثقو مراجعو او مقامات څخه استفتاء ونه غوښتل شي. له دغه سلګونو مسایلو له جملې څخه یو هم د نجونو یا مستوراتو د زده کړې مسله ده چې د سیمه ییزې علماو له نظره په ټپه ولاړه ده، په داسې حال کې چې د هندوستان، ایران، ترکستان، قزاقستان، ترکیه، عربستان او افریقا اکثر علماو دې ته جواز ورکړی او ضرورت یې ګڼلی ده. خو د افغانستان علماء کرامو د جواز او استحسان په هکله د اسلامي نړۍ له علماو څخه د څرګندونو او قطعي دلایلو په اړه غوښتنه کړې ده. مینان زموږ د واجب الاطاعت حکومت د پوهنې وزارت ستاسې له عالي مقام څخه د پورتني موضوع په اړه د استفتاء غوښتنه کیږي چې آیا په ټولیزه بڼه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم شرعاً مستحسن دی او که نه. د دې د پیلېدلو لپاره باید څه حکمت عملي وکارول شي. تاسو قدرمنو دیني مرشدینو ته د دې یادونه اړینه ده چې د پورتنۍ فتوا په تحقق کې د لاندینۍ امورو څېړل اړین دي. اقلیم، نسل او د معیشت حالت ته په کتو سره د نجونو د بلوغ تر ټولو کم سن او اعظمي سن یې کله مشتهه کیږي او د مشتهاتو سطر کومې اندازې پورې وي.
له بلوغ څخه مخکې د نجونو تربیوي حقوق پر والدینو څه دي او وروسته له بلوغ څه اندازه ده؟ یعنی اسلامي شریعت نجونې په کوم عمر کې خودمختاره ګرځولي دي؟ دریم د ستر عورت تفصیل څه شی ده؟ مخکې له مکلفیت او وروسته له مکلفیت سن څخه، همدارنګه مخکې له تأهل او وروسته له تأهله د اجنبیانو او محارمو پر وړاندې ستر څنګه وي او څه توپیرونه لري؟ همدارنګه د ستر لپاره شریعت او اسلامي معاشرې کوم حدود او شرایط ټاکلي دي؟ څلورم، هغه فرض او مستحب علوم چې په آیات کریمه او صحیحه آیاتو څخه استنباط شوي دي کوم دی؟ اسلامي شریعت یې زده کړه تر کوم حد او درجې لازم ګڼي او اجازه ورکوي؟ پنځم، د ائمه اربعو د مسلک او تګلارې په اساس د ښځو اجتماع تر کومه حده ممنوع په کومو ځایونو کې؟ شپږم، د ښځو د شرعي حقوقو ترڅنګ اجتماعي او مدني حقوق د اوسني عصر د متقاضیاتو په اساس باید څرنګه وي؟ اوسني تمدني اړتیا ته په کتو علومو او صنایعو له ډلې کوم یې درجه په درجه اړین ګڼل کیږي؟ اووم، پورتني مسایل دي عموما د اهل سنتو په مذاهبو په ځانګړې توګه د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې وڅېړل شي او د عملي کولو اسانه طریقه دې ولټول شي. لنډه دا چې پورتني مسله د اجتماعي او اخلاقي مسایلو څخه مهمه ده چې د حل لاره یې باید د دین او مذهب له قوي دلایلو څخه واخیستل شي. سیمه ییز علما د اسلامي نړۍ په مختلف فقهي مسایلو کې له تاسو څخه د استصواب غوښتنه کوي، لکه خلافت او د اسلامي مرکزیت تشکیل او د خلافت د مقام او ځای ټاکل او داسې ډیر ستونزمن مسایل چې د امکان په صورت کې د امت د ټولو علماو د اجماع په رڼا کې د پریکړې غوښتنه کوي. یادونه: د دې فتوا په تایید کې که د اسلامي تاریخ له وقایعو څخه شواهد وړاندې شي نو دا به د ارزښت وړ وي. د دې استفتاء ځواب: بسمه و بحمده سبحانه و تعالی. حقیقي منعم جل وعلا شانه الله تعالی ده. انسان د علم په جامه او د هنر په ګاڼه یې سمبال او ښایسته کړی ده. د هغه د عزت بیرغ یې د ولقد کرمنا بني آدم په منشور لوړ کړی او د بني آدم زړونه یې د الهي امانتونو زیرمتون او د رحماني ودایو د استقرار ځای ګرځولی ده او د فطري علومو په رڼا یې روښانه کړی او امت محمدیه یې د کنتم خیر امت اخرجت لناس په خطاب سرلوړی کړی ده او د دوی علما یې د پیغمبرانو او مرسلینو وارثان وګرځول. اسلامي شریعت یې ورته مکمل او مختتم نازل کړل. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتي. خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه وسلم له موږ څخه تر هغې رحلت ونه کړ تر څو یې چې سپېڅلی اسلامي شریعت موږ ته د هر څه روښانه نه کړ. د معاش او معاد د احکامو هیڅ باب یا ناڅرګند پرې نه ښود بلکې هره برخه یې واضحه کړې. د اسلامي تعلیماتو بشپړول او د نبوي صلی الله علیه وسلم لارښوونې د مسلمانانو د نجات لپاره د لارموندنې ضامن او منار دي. د ائمه او مجتهدینو سفرونه د احکامو له تفصیلاتو ډک او د اغیارو له تلفیق څخه مسؤول او مامون دي. د اسلام سپېڅلی دین داسې تهذیب او لارښوونې لري چې د وخت په تېرېدلو سره یې ریښې لا نور هم د مسلمانانو زړونو کې ځای ونیوه او بدلې نه شوې او نه به بدلې شي او نه به یې نظارت او تازګي مړاوې شي. دا ځکه چې مکون الاکوان او مقدر الاقدار یې د ساتنې ژمنه کړې ده او هیڅ شی پکې د اختراق نشي کېدلی. د انسانانو طبقې که هغه نارینه وي او که زنانه وي خپله مرتبه لري. که چیرې نارینه یو برتري او مزیت لري زنانه په بلې ځانګړنې ښایسته کړي دي. ډېر داسې کارونه چې نارینه سره ښایي او ډېر داسې فنون چې د ښځو ته مناسب دي. په ټولنه کې نارینهو ته ټاکلي حدود او مقررات دي او ترڅنګ همداسې ښځې ته هم حدود او مقررات لري. هر یو باید له خپل ځای او مقر څخه تیری ونه کړي چې په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته. د ښځو د تعلیم مسله چې په دې ورځو کې د اختلاف نقطه ده دوه مرتبې لري. لومړۍ مرتبه یې د علم زده کړه په خپل ذات کې ده او دویمې مرتبه یې د تعلیم بڼه او تشکیل ده. په لومړۍ مسله کې اختلاف شتون نه لري ځکه دا د اسلام له بدیهیاتو څخه ده. د علم د زده کړې فرضي خطبات او په نفسي او افاقي آیاتونو کې د تفکر او تدبر اوامر یوازې په نارینهو پورې ځانګړي نه دي او هم د علم په رڼا روښانه کېدل یوازې په نارینهو پورې یا په یو خاص صنف پورې منحصر نه ده ځکه علم او پوهه د انساني نفس د ژوند له لوازماتو څخه ده.
انسان که هغه نارینه وي او که ښځینه وي له علم څخه برخمن نه وي په حقیقت کې له انساني ژوند څخه برخمن نه دی. همدې امله الله تعالی عالم ژوندی او جاهل یې ژوندی مړ بللی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. که د مسلمتین د لفظ زیادت په اکثرو روایتونو کې شتون ونه لري نو د حکم ثبوت ته کوم خلل نه واردوي، ځکه چې عام شرعي خطابات نارینه او ښځینه ته شامل دي. نو د مسلم لفظ د اسلام د خاوند په معنا ده، که هغه نارینه وي او که ښځینه وي، لکه دا حدیث شریف المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، او داسې نور ډیر نصوص نارینه ته ځانګړنې نه لري. والله اعلم. د علم د زده کړې لپاره سترو صحابیاتو ډیر زیات اهتمام کړی ده. همدارنګه د سلف صالحاتو هم د علم د زده کړې لپاره ستره توجه کړې ده. پاک نفس ښځو له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د علم د برکت ترلاسه کولو لپاره له نارینهو سره سیالي کوله او ویل یې غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک، یعنی دا چې ښځو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زموږ د تعلیم لپاره هم یو ورځ مقرره کړه، ځکه ته ټول وخت د سړو سره تیروي. او ستر لارښود صلی الله علیه وسلم د هغوی غوښتنې ته ځواب ورکړ او د یو صحابي کور ته به یې د ښځو یوې ټولۍ د تعلیم او تدریس لپاره حاضرېده. د لمانځه مراسم یې درلودل، نو ښځو ته به یې د مباشرت درس ورکړ. د اختر په خطبه کې یې نارینهو ته خطبه ورکړه. ښځو وانګېرله چې ښایي ښځې د خطبې له اورېدو بې برخې شوي وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو جماعت ته ورغی، هغوی ته یې خطبه وویله. نو د ښځو لپاره د ضروري علومو د زده کړې په فرضیت او د مستحب علومو د زده کړې په استصحاب او د مباح علومو د زده کړې اباحت د تردد ځای نه دی. او په دې باب په سپېڅلي شریعت کې د نارینه‌و ښځینه‌و ترمنځ د توپیر هیڅ دلیل نشته ده. دویمه مسله چې د علم د زده کړې په بڼې او تشکیل پورې تعلق لري، نو بیا یې تمهید او مقدمې ته اړتیا لري، او هغه دا مقدمه ده چې الله تعالی انسان د مختلفو اړتیاوو غوښتنو سره پیدا کړی ده. خوراک، څښاک، واده او داسې نور د انسان له طبیعي اړتیاو څخه دي، خو د هر یو لپاره یې معین حدود او ضوابط ټاکلي دي چې هغې ته نه ښایي چې د لوږې په وخت کې د بل چا مال یا حرام چیز وخوري، او نه ښایي چې د تندې په وخت کې له ناپاکو او حرامو اوبو څخه استفاده وکړي، او دا نه ښایي چې له مباحو ښځو پرته له نورو څخه استمتاع وکړي، لکه څنګه چې د خوراک او څښاک لپاره ټاکلې وجوه شتون لري، همدارنګه د واده کولو لپاره محدودې طریقې شتون لري. نو لکه څرنګه چې په خوراک، څښاک او لباس ترلاسه کولو کې له حدودو څخه تیری انسان جرایمو، ظلم، غصب، غلا، رشوت او نورو ګناهونو ته اړباسي او د الله تعالی غضب وړ یې ګرځوي، همدارنګه له حدودو څخه تیری د زنا له فواحشو سره مخالطت او حرامو ته کتل انسان د الله تعالی د قهر او غضب مستحق ګرځوي. هر کله چې د مخالطت فتنه له حدودو څخه ستر تیری ګڼل کیږي او فساد یې ډیر عظیم فساد دی، نو د اسلام سپېڅلي شریعت په دې هکله ډیر احتیاط څخه کار اخیستلی ده، او نارینه او ښځو ته یې د فتنې له دواعیو څخه په کلکه د ځان ساتلو امر کړی ده، او فرمایلی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن ويحفظوا فروجهم. همداراز یې فرمایلی دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې د نارینه‌و له مجلسونو او ګډون څخه منع کړي، تر دې چې ښځې لمونځ یې په کوټه کې له لمونځ کولو څخه په دالان کې، او لمونځ کول یې په دالان کې له لمونځ کولو څخه په انګړ یا حویلۍ کې، او لمونځ کول یې په انګړ کې له لمونځ کولو څخه د کلي په جومات، او لمونځ کول یې د کلي جومات کې له لمونځ کولو څخه په جامع جومات کې غوره او بهتر ګڼلی ده، او ښځې یې په جنازه کې له ګډون څخه منع کړي دي، بلکې د ښځو وتل یې له کور پرته له ضرورته مطلقاً غیر مستحسن ګڼلی دي، او فرمایلی یې دي الامرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي في تعزيتها. له دې ټولو شرعي نصوص څخه څرګنده شوي چې په سپېڅلي شریعت کې د ښځو لپاره هیڅ داسې کوم ناروا اطلاق نشته کوم چې د نارینه‌و لپاره مباح دی، او د مفاسدو د سد الباب او د استمتاع په حدودو کې د تیري له دوايو څخه پر مخنیوي ډیر اهتمام او ټینګار کړی ده. او لا ریب چې مسلمان د الله تعالی د اوامرو په اتباع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو د پیروي په برکت کې د اممو په معاشره کې له داسې یو غوره ژوند ولري چې له هر ډول فساد څخه مبرأ او له ټولو فواحش څخه پاک وي.
د مسلمانانو دودیز حجاب د دې ټولنې د تهذیب او اصلاح له څانګو یو څانګه ده. د ښځو هغه مفاسد چې د اسیا، اروپا، افریقا او امریکا په غېږ کې غیر مسلمو مملکتونو کې لیدل کېږي، د اسلامي نړۍ په شرفاو کې هیڅ نښه او اثر نشته. مسلمانانو لپاره پکار ده چې د نړۍ ټولو ملتونو ته په دې اړوند چیلنج ورکړي او د خپل افتخار، عزت او ویاړ څرګندونه دې وکړي، ځکه نن سبا په اروپایي هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ مفاسد ټولې نړۍ ته په ډاګه دي. د فتنې په اوسنۍ وخت کې د مسلمانانو واکمنانو ته پکار ده د مسلمانانو حالات ته پام وکړي او هغوی د تزلزل له حالات څخه د ترقۍ لوړې درجې ته ورسوي. په اوسني وخت کې د ښځو زده کړې او د علومو اشاعت ته په ټولنه کې ډېره اړتیا لیدل کېږي. د ښځو له زده کړې څخه ډېره زیاته ګټه ترلاسه کېږي او د هغوی د جهالت له امله دغه ګټه له منځه ځي. خو په دې کې شک نشته چې د الله تعالی د حدودو پلي کول او د اسلام د شاعرو ساتنه او د نبي صلی الله علیه وسلم سنتو ترویج او د ولسي دودونو قوانینو ساتنه تر ټولو د مخه وهمه ده. دا چې د اسلام حاکمان د دې مقتضي په کتلو السلطان ذل الله فی الارض د رسالت نائبین او ساتونکی ده، نو د یو شي ذل باید د دې ذل له سیوري څخه توپیر ونه لري. دې ته په کتو لازمه ده چې د اسلام واکمنان تر هر څه د مخه په ملت کې د اسلامي اقدار، تهذیب او اخلاق را ژوندي کړي او د مخکنیو صالحانو ټولنیز آداب مراد کړي او نجونو ته مطلق ازادي ورنکړي ترڅو د اروپایانو سلوک او عادات خپل نکړي او د مطلق ازادۍ د پلي کولو د خطرناکو پایلو ښکار نشي. که مسلمانان له اسلامي قوانینو شعایرو له پلي کولو پرته پرمختګ وکړي، یعنی که داسې ومنل شي چې دا ډول پرمختګ دی، نو دا ډول ترقي او پرمختګ د اسلام او اسلامي امت پرمختګ نه دی. پورتنیو امورو ته په کتو د استفتاء ځواب دا دی چې د ښځو لپاره د ځانګړو مدرسو پرانیستل او د تدریس لپاره د صوبیاتو راټولول، ښځو ته د مناسبو فنونو ښوونه او ښځو ته د کتابت ښوونه چې ټول مشروع کارونه دي او شرعي استحسان لري، ځکه په اصل کې د تعلیم نظم دی او له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې هغه به د ښځو ټولي ته په ځانګړي ځای کې تعلیم ورکاوه او له دې امله امام بخاري رحمه الله یو باب هل یجعل للنساء یوما علی حده تر عنوان لاندې ټاکلی دی او د حکم ثبوت یې دا حدیث نیولی چې د ښځو لپاره یو ځای کې د درس لپاره راغونډېدل روا دي او تجربو ښودل ده چې په ټولیزه زده کړه کې فایده زیاته ده نسبت انفرادي زده کړې ته. ښځو ته د ښوونځیو په جوړولو کې هیڅ حرج نشته، که څه هم په لومړنیو پیړیو کې په شخصي بڼه شتون نه درلود او نه یې هم د سلف په زمانه کې د هلکانو ښوونځي په شخصي بڼه جوړ شوي وو، خو سره له دې هم د محمدي امت په جماهیرو اجازه ورکړې ده او د نارینه‌وو په ښوونځیو کې کار او تدریس پوخ دي. د اسلامي فرایضو، معادیه او معاشیه شرعي واجباتو زده کړه فرض او د مستحبه علومو لکه سیر الصالحین، عبر او حکم زده کړه مستحب او د مباح فنونو زده کړه مباح ده. دا د مسلمانانو د امیر دنده ده چې د مسلمانانو د وضعیت څارنه وکړي، د نجونو مدارسو حالات مراقبت په داسې بڼه وکړي چې د اخلاقي فساد او ضلالت له لارې بندي او د بېشرمۍ او بېحیایۍ له عاملونه له منځه یوسي. دلته بیا د خلکو وظیفه دا ده چې د اولي الامر اوامر او حکمتونه پر ځای کړي. که هر کار په ښه بڼه ترسره شي نو ملت او هیواد به انشاءالله ډېر ګټې او عواید ترلاسه کړي. د علمي کولو په کیفیت کې باید د مسلمانانو امیر له تکړه علماو، ولسي مشرانو، اسلامي تهذیب او تمدن له حامیانو او د اسلامي شاعرو د افغانستان د وضعیت او ملي مسایلو له ماهرینو سره مشوره وکړي. دلته اړینه ده چې د نجونو ښوونځي باید د نجونو لپاره ځانګړي وي او د دوی راتلل او د ښوونځیو ته حاضرېدل باید په داسې ډول کنټرول شي چې د فساد احتمال شتون ونه لري. وړ او لایق ښځې د تعلیم او تربیې په خدمت کې وګمارل شي. که ښځینه استادانې پیدا نشي نو د باور وړ دیندار او صالح نارینه دې وګمارل شي او د دوی د حالات مراقبت دې وشي. د بلوغ د عمر پیل په 9 کلنۍ کې وي او آخري موده یې 15 کاله ده، په دې معنی چې یوه 9 کلنه نجلۍ بالغه او مکلفه ګڼلی شو. اقلیم، نسل او د جسمي او معیشتي حالات ته په کتو سره د نجونو د بلوغ سن فرق کوي. د بدسیرت څښتنان په هر ځای کې کولی شي چې د هغوی د بلوغ سن وټاکي. د مجتهد درجه هم مقام او حالات ته په کتو فرق کوي. ممکن د 8 کلنه نجلۍ یا 7 کلنه نجلۍ مجتهد شي او دا هم ممکنه ده چې تر 11 کلنۍ هم مجتهد نشي.
د نجونو لپاره د سطر حکم دا دی چې سطر په 10 کلنۍ کې واجبېږي. د 10 کلنۍ نجلۍ د سطر حد د بالغې د سطر د حد په څیر ده او بیا د بلوغ حد ته رسیږي. د اولاد پالنې دنده د پلار په غاړه ده، که هغه خوراک، جامې، تعلیم، تربیه، د شریعت د فرایضو واجباتو زده کړه فرض ده او د محاسن و اخلاق او حسن معاشرت، فنون ممده، معیشت او د حرف او صنایع او زده کړه د شریعت او طبیعت درجو ته په کتو سره مستحب او مباح ده. پلار له ښایي چې د اولادونو د فرایضو واجباتو زده کړې ته مجبور کړي او هم ادب وروښيي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: علم الصبي الصلاة ابن 7 سنین وضربوه علیها ابن 10. همدارنګه په نورو حدیثو کې دې ته ورته مطالب راغلي دي. هغه سطر چې په لمانځه کې شرط دی، په هغې کې د مخ او لاسونو پښو پرته د ټول بدن پټول شامل دي، او هغه عرفي سطر چې د عصمت د ساتلو په موخه وي، په هغې کې مخ او لاسونو پښې شامل دي، ځکه د فتنې باعث اغلباً د مخ کاره کول دي. او دایر حکم د خد یا اننګولو وجې دی. د عرفي سطر حتمیوالي دلیل د الله تعالی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا 2 قولونه دي: واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. افعامیان انتما هو د اجنبي او محارمو ترمنځ د معتمد علیه فرق دی، ځکه په محارمو کې د فساد احتمال نشته او د مقتضی معاشري د ضرورت په اساس نرمي او تسامح شتون لري، او همدارنګه د کوچنیو هلکانو ترمنځ او هغې وړې نجونې چې تر 9 کلونو پورې وي او د لویانو ترمنځ توپیر شته چې پورته یادونه وشوه، خو له واده مخکې وروسته پکې توپیر نه ده راغلی. د اسلامي فرایضو، واجباتو، علوم، له عباداتو، معاملاتو، معاشرت او ټولنیز مسایل فرض دي، او د مستحباتو علوم مستحب دي، او د مباحاتو علم مباح ده چې د 2 نمبر د وضاحت له مخې باید پوه شي. د ښځو راټولېدل په خپل ذات کې محظور نه دي، نو که ښځې په یو ځای کې راټولېدلی شي او ټولېدلو موخه او مقصد یې ګټور او مفید وي، نو د شریعت له مخې پکې کوم خطر شتون نه لري. خو په عامه غونډو کې له نارینه‌و سره د ښځو اختلاط د فتنې له امله منع ده، او همدا لامل دی چې ښځې د جنازې په مراسمو کې له شرکت کولو او له شدیدې اړتیا پرته له کورونو څخه د وتلو څخه منع شوي دي، او دوی هڅول شوي چې په خپلو کورونو کې لمونځ ادا کړي. د دوی لپاره د کور لمونځ نسبت د محلي له جومات څخه په کور کې لمونځ کول غوره ګڼل شوی ده. د محترمو ښځو حقوق په ټولیزو او مدني قواعدو کې یوازې په دې پورې محدود دي چې خپلو شرعي حقوق له پوره کولو وروسته دي د خپلوانو میړونو حقوق پوره کول، د اولاد پالنه او د کورنۍ د امورو تنظیمول خپل شعار وګرځوي، او له پردیو څخه د ډډه وکړي. که کومه حرفه یا مهارت یې زده وي، نو کله چې فرصت وموندو مشغوله دي شي. د بېباکو خلکو مجالس او محافلو ته ننوتل او له پردې پرته په تفریحي غونډو کې مختلط برخه اخیستل نه یوازې د میرمنو ذاتیاتو ته ستر زیان رسوي، بلکې اسلامي تهذیب له منځه وړي. دغه ټول معلومات چې موږ د کاغذ پر مخ راوړل د حنفي فقې له اصولو سره سم دي. د هرې موضوع په اړه شواهد او نظایر د مشایخو په کتابونو او د مذهب په کتابونو کې شتون لري. والله اعلم. د کفایت المفتی کتاب د کتاب العلم 2م جلد 250 نه تر 260 پورې صفحه یادونه ده چې د فتوا لمنلیکونه د اوږدېدو، همدارنګه په فتوا کې ځینو دلایل د ویډیو د اوږدېدو له امله نه دي راوړل شوي. زړه درکوم هرې غوښتنې ته ځواب درکوم، د بشریت او ژوندانه ټوله حساب درکوم، په تبلیغاتو دوکه نشي زما ګرانو لسا، حق د تعلیم او د قلم او د کتاب درکوم.